زه یوه مور یم، خو د ځینو ماشومانو میندې او پلرونه مې وژلي دي. دا ډېر کم پیښیږي چې ښځې دې څوک ووژني، خو د نړۍ د نقشې پر مخ داسې هیواد هم شته چې ښځو د نسلونو په وژلو کې لاس درلود. نو په دې ویډیو کې به هغه عام وژنه او هیواد درته معرفي کړو چې یو خاص توکم پکې په 100 ورځو کې قتل عام شو او ښځو په دغه عام وژنه کې لوی لاس درلوده. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ تڼۍ کېکاږئ او زموږ د ملاتړ لپاره د ویډیو لایک هېر نه کړئ. د راونډا په ډلهییزو وژنو کې د سړیو ترڅنګ ښځې هم ښکېلې وي او وژنې کړي دي. په راونډا کې د 1994 کال نسل وژنو پیښو کې لسګونه زرو میرمنو برخه اخیستې وه، خو د دوی د رول په اړه ډېرې لږې خبرې کیږي او د دوی له کورنیو سره روغه جوړه ډېره سخته ده. فارچونیټ یو له هغو میرمنو ده چې په دغې عام وژنه کې لاس درلود. هغه خپله کیسه داسې کوي: د سباناري لپاره اوبو پسې تللی وم، خو په لاره کې مې 2 کسان ووژل. دا چې د زندان زیړ رنګې جامې پر تن وي، په خپل نرم غږ کې د 1994 کال د اپریل د میاشتې د 10 نیټې د سهار مهال پیښې کیسه کوي. دا 80 کلنه میرمن وایي: پر لاره روانه وم چې یو ډله برید کوونکو پر لویه لار 2 کسان وهل. کله چې دا دواړه یې پر ځمکه وغورځول، ما یو لرګی راواخیست او ومې ویل ټوټسټیان باید ووژل شي. یو مې وواهه او بیا مې بل وواهه. دواړه مې ووژل او له دې سره زه هم د وژونکو له ډلې شوم. د وژنو ویرونکې خاطرې: د دې 2 کسانو وژنه د ټوټسټي او منځلارو هوټوس توکمو د هغو 8000 وګړو د وژنې یوه برخه ده چې په 100 ورځو کې ترسره شوي دي. د وژنې په دې پیښه کې له ښکېلتیا وروسته هوټو توکمه فارچونیټ خپلو 2 ماشومانو ته کور ته راغله او د شرم ژور احساس ورسره و. د دې جرم د ترسره کولو صحنه یې هیڅ نه هېرېږي او تل یې په ذهن کې تاویږي. دا وایي: زه یوه مور یم، خو ما د ځینو ماشومانو میندې او پلرونه وژلي دي. له دې پیښې څو ورځې وروسته د ټوټسټي قبیلې 2 ویرېدلي ماشومان چې د مور او پلار سرونه یې په ساتو له تنه جلا کړی شوي وو، د دې میرمنې دروازه وټکوله او غوښتلې چې دا ورته پناه ورکړي. فارچونیټ زړه نازړه نه شوه او دواړه ماشومان یې د خپلې کوټې په چت کې پټ کړل او له عام وژنې یې وژغورل. فارچونیټ وایي: سره له دې چې ما د دې 2 کوچنیانو ژوند وژغوره، خو ما د دې سړیو په حق کې تقصیر کړی. دا مرسته هیڅکله د ملامتیا څپه نشي ګرځولی. نوموړې د هغو شاوخوا 90,000 میرمنو له ډلې ده چې په نسل وژنه کې د ښکېلتیا له امله محکمه شوي دي. ځینو لکه د فارچونیټ په څیر لویان ځینو ماشومان وژلي او ځینو نارینه هڅولي چې جنسي تیري وکړي او وژنې وکړي. د 1994 کال د اپریل پر 6 د راونډا هوټو توکمي ولسمشر جووینال هابیاریامانا الوتکه د پلازمینې کیاګالي هوایي ډګر ته د رسیدو پر مهال وویشتل شوه او نسکوره شوه. که څه هم هیڅ کله د دې وژنې عاملین ونه پیژندل شو، خو د هوټو قبیلې سخت دریځو سمدستي ټوټسټي یاغیان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل. په 2 ساعتونو کې د هوټو قبیلې زرګونو کسان چې د 2 لسیزو توکمیز د تعصب کمپاین تر اغیزې لاندې راغلي وو، د وژلو په منظمو پیښو کې ښکېل شول. د میرمنو دا کړنې په راونډا کې د میرمنو هغه دودیز نظر ننګوي چې ښځو ته د ساتونکو او آرامي ورکوونکو په سترګه کتل کیږي. د نادولتي بنسټ هیڅ کله بیا نه چې د سولې او روغې جوړې لپاره کار کوي. یو کارکوونکی ریچارډن ابانډیوس وایي: په دې پوهېدل ډیره سخته ده چې یو میرمن چې له خپلو ماشومانو سره مینه لري د ګاونډي کور ته ورځي او د هغوی ماشومان وژني. د دې وحشي کارونو له لومړۍ سپېرغۍ سره زرګونه ښځې د نارینه‌و ترڅنګ په زور زیاتي کې ورګډې شوې. یو شمیر مجرمې ښځې وایي دوی یوازې د مشرانو امر پر ځای کاوه.
د کورنۍ او ښځو چارو پخوانۍ وزیره پاولین نیاراماسوهوکو له هغو ګوتو په شمېر میرمنو څخه وه چې په دې نرواکۍ ټولنه کې د مشرۍ لوړ مقام ترلاسه کړی و. هغې د نسل وژنې تنظیم کې مهم رول درلوده. په 2011 کال کې د راونډا لپاره د نړیوالې جنایي محکمې لخوا هغه په نسل وژنه کې پړه وبلل شوه. هغه تر اوسه یوازینۍ میرمن ده چې د بشریت ظلم یو جرم په توګه په جنسي تیري محاکمه شوې ده. د راونډا په ختیځ ولایت نوګوما کې د ښځو د زندان مشره ګریس نیداواني وایي د حاصل لپاره وخت یو اساسي وسیله ده چې موږ یې کاروو. موږ دوی ته د امکان تر حده وخت ورکوو چې دوی ته غوږ ونیسو او په کراره دوی د اعتراف تر حده ورسوو. ځینې ښځې پر خپلو کړنو پښیمانه دي او غواړي چې وبخښل شي. سټانسلاس چې اوس 53 کلن دی یو له هغو څو کسانو و چې ژوندی پاتې شوی دی. د ده پر مټو د هغو سختو ټپونو نښې لا هم شته چې ده د لاسي بم له امله خوړلې وي. دی وایي زما په یاد دی چې ښځو به ډبرې راټولولي او سړو ته به یې ورکولي او دوی به بیا موږ پرې ویشتلو. سړیو دغه راز ډزې کولې، لاسي بمونه یې راغورځول او سوان توکي به یې پر خلکو اچول او بیا به یې ورته اور ورته کوه. د راونډا د ملي روغې جوړې او یووالي د کمیسیون اجرایوي مشر فیډال نیدایا سابا وایي نسل وژنه د ټولو ټولنو پر ضد یو جرم دی. دا نه یوازې دا چې د قرباني کس کرامت ځپي بلکې د جنایت کوونکي کرامت هم ځپي او جنایت کوونکی هم رغېدو ته اړتیا لري. هغه میرمنې چې په نسل وژنه کې برخه اخیستې ده او حقیقت یې پخپله ویلی هڅول شوي چې خپلو کورنیو او د هغو کسانو کورنیو ته لیکونه واستوي چې د دوی د اعمالو قربانیانې دي او په دې سره به له لاسه وتلی باور ګام په ګام بیرته ترلاسه شي. د راونډا په ډله ییزو وژنو کې ښکېل ګڼ کسان اوس د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له زندانه تر وتلو وروسته به دا میرمنې له نارینهو سره د یوځای کېدو په چاره کې له ډېرو ننګونو سره مخ شي. د ځینو میړونو نور ودونه کړي او دوی یې له خپلو شتمنیو بې برخې کړي دي. د دوی ځایي ټولنې هم دوی ته ښه راغلاست نه وایي او د دوی د نږدې خپلوانو د نه منلو له امله له کړاو سره مخ دي. ټینګار کېږي چې رغېدل ډېر وخت غواړي، خو ځینې زندانیان شته چې د توکم پر بنسټ د کرکې ایډیالوژي ردولو ته چمتو نه دي. ښاغلې ندایا سابا وایي خو داسې کسان شته چې له خپله جرمه انکار کوي. دوی سخت دریځي دي خو د دوی شمیر په کمېدو دی. اوښکې مې نشوې ایسارولی. فارچونیټ له نیول کېدو 4 کاله وروسته زړورتیا وکړه او په خپلو جرمونو یې اعتراف وکړه. هغه وایي د خپلو اعمالو د یو قرباني له زوی له بخښنې غوښتلو وړاندې ډېره اوتره وه. دا وایي زما د تمې خلاف هغه زما په لیدو خوشحاله و. ما مې خپلې اوښکې ایسارې نه کړی شوې او په غېږ کې مې ونیوه. فارچونیټ اوس په احتیاط خپل راتلونکي ته ګوري او هیله لري چې دا به د خپلې کورنۍ له غړو سره خپلې لړزاندې اړیکې بیرته ورغوي. دا وایي کله چې زه بیرته کور ته لاړه شم زه به له خپلې کورنۍ سره په سوله کې ژوند وکړم او زه به له نورو سره ډېره مینه وکړم او په خلکو به پام کوم. زه اوس د خپلو اعمالو پایله وینم. ما داسې ګمان نه کوو چې زه به د یوې مور په صفت په زندان کې واوسم.